د برېښنا اپليکېشن او اداري ډیجیټلي سیستم په مرسته برېښنا سکتور اړوند خدمتونه له اسانه، شفافه او چټک شوي. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند دا سیستم پیرودونکو ته دا زمینه برابروي چې د برېښنا بیلونه او میټر اړوند معلومات، شکایتونو ثبت، اداري اسنادو تعقيب او ګڼ شمېر نورو سهولتونو څخه په انلاین بڼه په خپل کور یا قرضه کې برخمن شي، چې دې سره مل غیر اړین تګ راتګ او د اسنادو د تعقيب په هدف دفتر په دفتر ګرځېدو مخنيوی کیږي. دا یو ډیر شفافه او ډیر یو روښانه اپلیکیشن دی. د دې لارې خپل بیل کتلی شي په وخت باندې، مخکې له دې نه چې دوی ته بیل ورسیږي په هر ډول باندې. همدارنګه دوی شکایت ثبت کولی شي، همدارنګه په دې برخه کې د برېښنا په اړه معلومات ترلاسه کولی شي، له برېښنا سره مستقیم اړیکه نیولی شي. پیرودونکي کولی شي یوازې په یو ځل مراجعه او د اسنادو سپارلو سره خپل ټول اداري بهیر ثبت کړي او وروسته له کور یا قرضه یې د برېښنا اپلیکیشن په مرسته خپلو اسنادو پرمختګ او مراحل تعقیب کړي. پیرودونکی لومړی د برېښنا او اداري ډیجیټلي سیستم اړوند څانګې ته مراجعه کوي، د نوبت لپاره ټکټ اخلي او خپل اسناد د ثبت لپاره سپاري. له ثبت وروسته مراجعه کوونکي ته د رسید ټکټ ورکول کیږي چې د همدې ټکټ له لارې کولی شي د خپلو اسنادو پرمختګ وڅاري. د برېښنا اپلیکیشن او اداري ډیجیټلي سیستم نه یوازې د خدماتو کیفیت لوړ کړی، بلکې د شفافیت، حساب ورکونې او د پیرودونکو د رضایت په برخه کې هم مهم ګام بلل کیږي.